أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللہ پاک د زمانے قسم اوچتئی دا د قرآن کریم د ټولو نه مختصر سورت ته چې د دې نوم هم سوره عصر دی. عصر ویل کېږي زمانے ته، او مفسرین حضرات د آیات کریمه په ذیل کې لیکي چې الله پاک د یو شي په وجود باندې قسم اوچتئی، نو یا د هغې د عظمت اظهاري یا د هغې د اهمیت اظهار وي. نو دلته کې په زمانې باندې چې الله پاک قسم اوچت کړلی، نو بدې کې یوه نقطه د زمانې اهمیت ظاهرولی او زمانہ گواہ کولم دی، خو اهمیت زمانی هغه د دې نه اظهار کیږي چې دا وخت زمانہ د څومره قیمتي ده، او دا وخت چې موږ خپل ضایع کوو نو د دې څومره نقصان دی. چونکه دا نن سبا مونږ کې یو نوی رواج، یو نوی رسم داخل شو چې کله انګریزي کال ختم شي او بل نوی انګریزي کال شروع کیږي، د دې نوی کال او د دې زوړ کال دا منځنۍ شپه چې کومه وي، یعنی د 31 دسمبر د 12 بجو نه واخله د 1 جنوري د ساره پورې چې کوم دا روز شپه وي، دې شپې ته خلک وایي نیو ایئر نایټ، یعنی د نوي کال نوې شپه. د دې نوي کال د نوي شپې په خوشحالۍ کې خلک سړکونو ته راوځي، شور شرابۍ او آتش بازیانی او ډزی او ګډاګانی او ډولونی او باجی او پته نشته چې کم کم حیاسوس کارنامی بار ممالک ملکونو کې خو باقاعده د دې لپاره تقریبات منعقد کیږي. اوس زموږ ملک کې هم د دې لپاره تقریبات منعقد کیږي، بلکې ډېر خلک خو بار ځینې ممالک ته صرف د دې یو شپې د عیاشۍ دپاره ځي. نو دا انتهایی د افسوس خبر هم ده او د جهالت خبر هم ده. د مسلمان دپاره خو قطعا دا کار نه دی پکار. یو خو بنیادی وجه دا ده چې دا هم دغه فاسق فاجر د الله تبارک و تعالی د بغاوت چې کوم خلکو اعلان کړل، د هغو سره یو غټ مشابهت ته، نو د دې مشابهت او مماثلت په بنیاد باندې دا کار نه دی پکار. دویم نمبر خبر دا ده چې د مسلمان دپاره وخت دا یو قیمتي اساسه ده، یو داسې دولت ته چې د دې مثل نشته دی. دنیا کې د هر دولت متبادل شته، لیکن یو لمحه چې تیره شو نو هغه تیره شوې لمحه هغه به واپس نشي راتلی. دې وجې نه الله پاک د وخت د اهمیت د اظهار دپاره قرآن کریم کې کله د سار د وخت قسم کوي، کله د زمانې قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر والضحى واللیل اذا سجى.
والفجر وليال عشر مختلف عنوانات سره د وخت د اهمیت اظهار شوه دی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه داسې دي چې په هغې کې ډېر خلق په تاوان کې دی په نقصان کې دی الصحة والفراغ یو صحت او یو فارغه وخت صحت انسان له الله پاک ورکړل دام د الله پاک نعمت ته د دې صحت په حالت کې دا سړی خپل دین هم جوړولی شي خپل دنیا هم جوړولی شي خپل دنیا هم جوړولی شي خپل آخرت هم جوړولی شي لیکن چې کله بیماری راشي دی بیا دا غواړي چې ما خپل آخرت جوړ کړي لیکن بیا نشي جوړولی فارغ وخت د انسان سره په هغې کې دی هر څه کولی شي لیکن هغه دی په فضولیاتو کې ځای کی رستو بیا ارمان کوي لیکن تل وخت بیا واپس نه راځي بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس د پنځو چیزونو نه پنځه چیزونه مخکې غنیمت وګڼه او هم دغه مضمون په بل روایت کې په بل انداز سره الله پاک بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړل چې لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن خمس د قیامت پر ورځ باندې با یو سړی د خپل ځای نه ړقېدی نشي شریدی ونشي حرکت به نشي کولی تر څو پورې چې د دې پنځو نعمتونو په باره کې د پنځو چیزونو په باره کې د الله پاک له جواب ورنکي عن عمره فيما افناه ژوند دې څنګه تیر کړی دا هم یو نعمت دی عن شبابه فيما ابلاه ځواني دې څنګه تیر کړو وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق مال تا څنګه ګټلی کومو ذرایو سره تا مال حاصل کړو دا نعمتو لیکن د حصول نه بعد په جایز طریقې سره تا مال حاصل کړو دا غیر حصول نه بعد فيما انفق خرج کړی د کوم ځای کې او دغه شته وماذا عمل فيما علم څومره چې تا ته یو خبره علم او په هغې باندې تا عمل څومره کړی نو دا داسې چیزونه دي چې دا الله پاک موږ له په دنیا کې نعمتونه راکړلي په هغه نعمتونو کې یو لوی نعمت هغه وخت دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل په سفر باندې روانو نورو ملګرو سره یو ځای کې یو قبر حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ولیدو فوراً د خپل سوارۍ نه راکوز شو او هلته کې په سایډ لارې طرف ته یو غاړې ته عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ 2 رکعاته نفل وکړه او بیا په خپل سوارۍ باندې کېناست او روان شو ملګرو تپوس وکړو عجیبه خبره ده وی دا قبر دی ولیدو او راکوز شو او 2 رکعات یې وکړه دا قبر دی چا دی او دا څه ماجرا وه چې ته دې ځای کې راکوز شو 2 رکعات یې وکړه په سوارۍ باندې کېناست روان شو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زما کله به دې قبر باندې نظر ولګېد نو ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره را یاده شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله انسان په قبر کې کېښودلی شي نو دا انسان به وایي چې کاش چې ما ته دومره وخت میلاو شي دنیا ته واپس د تلو دپاره چې زه په هغې کې 2 رکعاته وکړم بیا واپس راشم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی فرمایي چې زما په خیال کې دا خبره رااله چې نن موږ سره وخت هم دی فرصت هم دی موقع هم ده راځي چې کوشش شم 2 رکعاته وکړم چې سبا په قبر کې بیا ارمان نه کوم نو د دې 2 رکعاتو د قدر و قیمت اندازه هغه موږ ته په دنیا کې نه لګي د دې 2 رکعاته نفل عبادت د اجر او د ثواب اندازه په قبر کې لګي چې دې څومره قیمت ده
او بیا به موږ افسوس کوو چې کاش موږ دنیا ته واپس لاړې خو لیکن دنیا ته واپس راتل بیا نشته. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا. نو بهرحال ما عرض دا کوم چې وخت ډېر قیمتي شی دی او کله چې انسان سره وخت دی نو دی د هغې قدر نه کوي او کله چې دا وخت د انسان د لاس نه لاړ بیا دی به دې پسې ارمان کوي. موږ له پکار دا ده خاص کر کې نوجوانانو له دا پکار ده چې هغه د یهودو نصاراو بدې غلطو کارونو کې د هغو پیروي او اتباع نه کوي بلکې هغه د وخت قدر او اهمیت وپېژني. دا خو زموږ د زندګۍ نه یو قیمتي کال لاړ ختم شو او موږ په هغې باندې خوشحالي منوو. موږ له خو خپله محاسبه پکار ده. حاسبوا انفسکم قبل ان تموتوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. د هغې ورځې نه مخکې چې ستاسو نه به حساب کتاب اخیستی کېږي د خپل محاسبه وکړئ چې موږ د خپلې راتلونکې ورځې دپاره څه کړل. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. د الله نه ویریږئ او د راتلونکې ورځې دپاره د قیامت دپاره تاسو څه کړلي د هغې دپاره غور او فکر وکړئ. موږ له پکار دا ده چې د نوي کال پر راتلو باندې موږ خپل محاسبه وکړو دا نه چې د الله پاک نورې نافرمانیانې وکړو او خپل آخرت برباد. او د هغې نه علاوه خبره دا ده چې مسلمان له پکار دا ده چې هغه د خپل اسلامي کال میاشتې او ورځې وپېژني او په هغې کې چې کوم مصلحتونه حکمتونه دي د هغې علم دې حاصل کړي. په هره معامله کې د یهودو نصاراو په شا باندې نه ځي. الله پاک ته موږ له عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.